بسم الله الرحمن الرحیم. راځو ګوګل سکیچ پروګرام ته. لکه څنګه چې په لومړی درس کې موږ تاسو د ګوګل سکیچ پروګرام په اړه معلومات راوړل او ترڅنګ مو د هغې انسټالیشن ترسره کړ او د ګوګل سکیچ پروګرام د تعریف باندې موږ تاسو ځان پوه کړل. په دې درس کې موږ تاسو غواړو چې یو 3D ماډلینګ سرفیس موږ تاسو ته وښیو چې څنګه دا یو 3D ماډلینګ سرفیس دی. د ساختمان ته که چیرې موږ تاسو وګورو یو 3D ماډلینګ سرفیس دی، یعنی په ګوګل سکیچ کې ترسره شوی دی. نظر درې ابعادو ته دا ترسره شوی دی، ایکس وای او زیډ ته. زموږ لومړۍ پروژه به همدغسې یو ساختمان جوړول وي. ترڅنګ یې موږ یو شارک مو په نظر کې نیولی دی چې په دې ډول سره له یاده باید ونه باسو چې اکثریت وخت موږ که چیرې غواړو چې شارک یا نور غټ غټ ساختمانونه موږ ترسره کوو، هغه به موږ تاسو په ګوګل سکیچ پروګرام کې جوړو. انشاءالله نظر وخت ته که چیرې موږ پیدا کړو په دې ډول سره یو شارک به موږ تاسو د ګوګل سکیچ په پروګرام کې ترسره کوو. خو د هغه نه مخکې باید موږ تاسو لومړی هغه اولنۍ پروژه چې مخکې مې درته وښودله دغه پروژه به ترسره کوو او د هغې نه وروسته موږ تاسو بیا نظر وخت ته همدغه پروژه به بیا ترسره کوو. په دې ډول سره یو مکملا پروژه به انشاءالله نظر وخت ته موږ تاسو ترسره کړو. یعنې په دې ډول سره نو دا ډول پروژه په نظر کې نیولې ده. انشاءالله د پروګرام په وروستۍ برخه کې بیا همدغسې یو پروژه موږ تاسو ترسره کوو. راځو خپل فایل ته. باید د دې صفحې په مشخصاتو باندې موږ تاسو ځان پوه کړو. دا کومه صفحه چې موږ تاسو سره ښکاري دا لایتنۍ صفحه ده. یعنې لایتنۍ صفحه کې موږ تاسو کولی شو چې کار وکړو. دې ته ویلی کېږي 3D انټرفیس یا 3D سرفیس موږ تاسو ورته ویلی شو. ترڅنګ یې دغه فایل ایډیټ ویو کیمرا ډرا ټول وینډوز او هیلپ دا چې موږ تاسو سره مینوګانې یا ټابس په نوم باندې یادېږي. ترڅنګ په دې کې موږ تاسو سره کمانډونه موجود دي. هر یو به انشاءالله موږ تاسو بیا ووایو، لکه سلیکټ، ایریز، پین بکیټ دی را سره، موو دی، روټیټ، هر یو ځان ته موږ تاسو سره کمانډ موجود دی. ترڅنګ یې دغلته موږ تاسو سره دا کمانډونه په شکل د اشکال هم موجود دي چې لکه فرض مثال موږ تاسو دلته لرو سلیکټ لرو، سلیکشن دلته هم لرو، ایریز لرو، ایریز دلته دی را سره، پین بکیټ دی را سره چې دغه ځای کې موجود دی. ترڅنګ یې لاین دی را سره، په لاین کې بیا دوه ډولونه موجود دي چې دا هم دلته موجود دی را سره. یعنې دلته په شکل د اشکالو موجود دي، ولې هلته چې دی موږ تاسو سره په شکل د کمانډونو راغلي چې بیا دې ته ځینې وخت موږ تاسو رایبن هم ویلی شو. ښه، دا چې دی موږ تاسو سره ښکاري دا دې ته موږ تاسو سټیټس بار ویلی شو. دې ته موږ تاسو میجرمنټ، یعنې کله چې موږ تاسو که یو لاین اخلو یا ریکټینګل اخلو دلته موږ تاسو سره د هغې اندازه ښودلی کېږي. لکه څنګه چې په اټوکیټ کې کمانډ لاین و موږ تاسو سره، دلته موږ تاسو سره میجرمنټ دی را سره. دا چې دی موږ تاسو سره کنټرول باکس دی یا کلوز موږ تاسو ورته وایو. دې ټول ته موږ کنټرول باکس وایو. دې ته موږ تاسو کلوز وایو. دې ته موږ تاسو ریسټور یا میکزیمایز وایو او دې ته موږ تاسو مینیمایز ویلی شو. ترڅنګ یې دغلته چې دی موږ تاسو سره د دې پروګرام دغه موږ تاسو سره ښکاري، آیکن موږ تاسو سره ښکاري. دا چې دی موږ تاسو سره د ګوګل سکیچ پروګرام هغه آیکن موجود دی را سره. نو شروع کوو موږ تاسو په ګوګل سکیچ پروګرام کې په کمانډونو باندې. دلته موږ تاسو سره یو لارج ټول سیټ راځي. په همدې ډول سره د اسانۍ په خاطر باندې به دلته تاسو رایټ کلیک وکړئ په همدې ساده ځای کې او دلته به تاسو راشئ لارج ټول سیټ سره. دا چې دی دلته موجود دی، ولې دلته موږ تاسو سره موجود دی؟ د اسانۍ په خاطر باندې موږ تاسو له دې ټول سیټ نه وګورئ. دا سلیکشن دلته هم دی، دلته هم دی، بکیټ دلته هم موجود دی، دلته موجود دی. دا موږ تاسو سره کمپوننټ دی، کمپوننټ دلته موجود دی، هلته موجود دی، یعنې ټول یو شانتي موجود دی را سره.
نو د کار د اسانۍ په خاطر باندې موږ تاسو له دې نه استفاده کوو. دا په دې خاطر باندې استفاده کوو لکه فرض مثال موږ تاسو سره دلته آرک موجود دی. دا چې موږ تاسو دا د آرک کمانډ موږ تاسو ډسپلی کوو، نو دلته یو دفعه دغلته کلیک کوو، بیا د هغې ځای نه دلته د هغې نښه ده چې موږ تاسو دغلته لاین آرک باندې ډایرکټ کلیک وکړو. هر یو دا چې موږ تاسو په کار یو دغلته د اسانۍ په خاطر باندې استفاده ترې کوو. یا فرض مثال لاین موږ تاسو دلته لرو که نه، لاین دلته هم لرو هلته هم لرو، ولې کولی شو موږ تاسو یو دفعه دلته لاړ شو کلیک وکړو، بیا هلته فری هاند وهو، هغه نښه ده چې موږ تاسو دلته ډایرکټ کلیک وکړو، بیا موږ تاسو یو لاین رسم کړو. ښه راځو موږ تاسو لومړی کمانډونه باندې چې هغه سلیکشن دی. موږ تاسو سره سلیکشن موږ تاسو د دې لپاره استفاده کوو چې یو ساحه موږ تاسو انتخاب کړو. لکه فرض مثال زه راځم یو ریکټینګل اخلم، دا زه اوس انتخابوم. فرض مثال زما دا وړوکې ساحه په کار ده، صحیح دی که نه؟ وګورئ موږ تاسو سره هغه لاین طرف انتخاب نه شو. یا فرض مثال زما فقط همدغه طرف په کار دی، سلیکشن ترې نه اخلم. موږ تاسو باید په دې باندې ځان پوه کړو چې په اټوکیډ او ګوګل سکیچ اپ کې سلیکشن په دوه ډوله دی. یو د ښي طرف نه چپ طرف ته، اټوکیډ کې مو هم ویلی وو، دا داسې یو سلیکشن دی که چیرې یو ساحې سره ټچ شي هغه ساحه ټوله انتخابېږي ورسره. لکه فرض مثال دلته ما اوس څو لاینونه انتخاب کړل، لومړی بره دی، ورپسې څنګ ته دی چې عمود یو په افق کې، دوه دانې په عمود کې، یو دانې چې دی دوه دانې نور افق ته دی. نو موږ تاسو سره به درې دانې په افق کې انتخابېږي او یو دانه په عمود کې راسره انتخابېږي. وګورئ یو دوه درې، دا د افقي لاینونه شول موږ تاسو سره، او تر څنګ دا یو دانې عمود لاین شو موږ تاسو سره. یعنې د ښي طرف نه چې چپ طرف ته راځي، فقط چې سلیکشن سره هغه ساحې سره فقط ټچ هم شي موږ تاسو سره بیا دا سلیکشن اخلي، لکه په دې ډول سره. ولې له چپ طرف نه چې بیا ښي طرف ته راځي، هغه د دې معنا دا ورکوي چې ته به دا کوم یو ځای سلیکشن اخلي د هغې ځای نه، هغه به ټول پکې انتخابي. لکه فرض مثال دلته سلیکشن اخلم، فقط یو لاین به دا عمود به پکې انتخابېږي، ځکه چې هغه پکې مکمل راغی. د چپ طرف نه چې ښي طرف ته ته سلیکشن اخلي، باید هغه ساحه چې ته غواړې سلیکشن کړې هغه ټوله باید پکې راولې. لکه فرض مثال دلته به دا مقابله نما موږ تاسو ته ټوله انتخاب شي. وګورئ ټول راته انتخاب شوله. ولې که چېرې له دې خوا نه غواړم فقط چې ټچ شي ورسره، هغه ساحه راته انتخابېږي. ولې له دې خوا نه مکملا ساحه ته انتخابوي ورته. لکه فرض مثال ما سره اوس دلته څو لاینه، لکه وګورئ څو لاینه موږ تاسو سره انتخابېږي، څلور لاینه، دوه دانې په افق کې او دوه دانې په عمود کې، ځکه په مکمل ډول سره دغه شي، یو دوه درې او څلور. هغه نور انتخاب نه شو ځکه چې هغه په مکمل ډول سره نه دی پکې راغلی. لکه فرض مثال زه اوس وغواړم هغه بل لاین هم انتخاب کړم، دلته به راشي. ښه دا موږ تاسو سره سلیکشن دوه برخې وي. کمپوننټ دی راسره، کمپوننټ به انشاءالله په وروستۍ برخه کې موږ تاسو ووایو. د ګروپ د جوړولو په خاطر باندې پکارېږي. دوهم موږ تاسو سره بکیټ دی راسره. بکیټ موږ تاسو د رنګ دپاره استفاده کوو. دې باندې به کلیک وکوئ او دلته موږ تاسو سره یو مینو ښکارېږي. دلته به راشي تاسو متریال ورته انتخاب کړئ. که فرض مثال تاسو هر څه شی په کار وي، رنګ یا همغه متریال چې ستاسو په کار دی، یا فرض مثال ستاسو خښتې په کار دی، کولی شئ بیا دلته انتخاب کړئ، دلته تاسو سلیکشن ورکړئ، دا رانږدې کړئ. شاید زه به دا سلیکشن یو نوی فایل به واخلم، ځکه چې موږ تاسو سره دلته دا ساحه ډېره زیاته زوم شوې ده. یو ریکټینګل به زه جوړ کړم دلته، دا به فول کړم تر څنګ زه راځم دلته بکیټ. لکه فرض مثال زه دلته خښته غواړم یا بل څه شی زما په کار دی، نه کولی شئ له دې ځای نه انتخاب کړئ ورته ټول. یا فرض مثال زما کارپېټ قالین او داسې نور شیونه مې په کار دي، نه کولی شم دې ځای نه انتخاب کړم، دلته ورته کولی شئ مختلف متریال نه تاسو استفاده وکړئ. یا کلر نه ستاسو ضرورت کلر ته دی هغه انتخاب کړئ. لکه فرض مثال دلته شول مختلف کلرونه موږ تاسو سره موجود دي. فیسنګ را سره موجود دی، کټارۍ نور شیونه تاسو جوړوئ. لکه فرض مثال زه غواړم دلته یو کټارۍ جوړه کړم، فیسنګ ته راځم، په دې باندې کلیک کوم، دا بیا دلته دا وکړم. وګورئ موږ تاسو سره مکملا یو کټارۍ موږ تاسو سره جوړه شوله. سمه ده، کولی شو په دې ډول سره استفاده ترې نه وکړو. بل موږ تاسو سره چې دی هغه جیومتریک ټایلز دی راسره مختلف ډولونه. لکه فرض مثال دا ډول کاشي چې موږ تاسو بیا په اشپزخانه او په تشناب او نور شیانو کې استفاده کوو، کولی شو مختلفو متریال نه استفاده وکړئ. یا ګراند دغه دی کور دی راسره په دې ډول سره، سټون هر څه شی موږ تاسو سره دلته موجود دی. انشاءالله نظر وخته موږ تاسو دا ټول استفاده کوو. لکه لرګی یا نور شیونه ستاسو په کار وي، نه کولی شئ د باکټ نه تاسو استفاده وکړئ. د باکټ دغه چې دی د دې شاکټ بي دی، بي ووهئ تاسو سره دا مکملا ظاهرېږي. بله موږ تاسو سره اریز دی راسره.
اریز کمانډ موږ تاسو د لاین د پاکولو په خاطر باندې کارو. لکه فرض مثال موږ تاسو دا لاین جوړ کړ، مکملا لاین موږ تاسو جوړ کړو، غواړم چې دا اریز کړم، را به شي دلته په یو لاین لکه فرض مثال دا لاین زما نه دی پکار، دا ورته انتخاب کړئ، مکملا موږ تاسو سره پاک شو. شاکټ هم اریز دی، ای اریز، یا فرض مثال دا زموږ نه دی پکار، دا به ترېنه پاک کړئ. بل موږ تاسو سره لاین دی، لاین موږ تاسو سره په دوه ډوله دی، یو په خپله لاین دی چې نظر محورات سره موازي رسمیږي، او بل موږ تاسو سره فری هاند دی چې نظر موږ تاسو ویلی چې آزاد لاس باندې موږ تاسو که وغواړو چې یو لاین رسم کو، نو د فری هاند استفاده کو. لومړی موږ تاسو سره لاین دی، لاین نظر درې محورات ته رسمیږي، ال شارټکټ دی. که چیرې وغواړئ تاسو نظر محور ته لاین رسم کړئ، کلیک به وکړئ هغه محور ته چې تاسو غواړئ موازي رسم کړئ، د هغه محور رنګ به دا خپل لاین اخلي. لکه فرض مثال زه غواړم د نظر داسې یو لاین رسم کړم، دا اوس ما سره مایل حالت کې دی، ولی که چیرې وغواړم چې دا عمود رسم کړم یا موازي راشي، دا اوس مایل حالت کې دی، موازي راشي، نو زه به راځم دا به نظر دې محور ته، دا سور محور ته زه دا موازي کوم په دې ډول سره. یا که فرض مثال زما داسې یو لاین پکار وي، نو زه نه پوهېږم چې دا ما سیده رسم کړی دی او که کوږ ما رسم کړی دی، نو کله چې زه وغواړم ځان پوه کړم چې دا سیده رسم شوی دی، نظر هغه محور ته کله چې دا رنګ غوره کړي لکه شین محور ته، دا اوس ما سره سیده شي. یا فرض مثال ستا نظر زید محور ته پکار دی، داسې بره راشه، لکه فرض مثال اوس مایل حالت کې شو، اوس به موږ تاسو سره په دې ډول سره شي. سمه ده؟ نو درې محورات ته، او باید دا له یاده نه ونه باسو، کله چې تاسو یو لاین اخلئ، که چیرې تاسو دغه لاین مکملا وتاړه، یعنی یو کلوز سرفیس تاسو جوړ کړه، دا به تاسو سره سرفیس حالت اخلي. لکه فرض مثال ما تر دې ځای پورې کلیک کړ، په ګوګل سکیچ پروګرام کې همدغه خوبي دی، کله چې تاسو یو تړلی جسم جوړ کړه هغه سرفیس شکل اخلي. وګورئ دا موږ تاسو سره مکملا سرفیس شوله، یو سطح را سره جوړه شوله. نو معمولا په 3D کې چې کله تاسو څه شی جوړوئ هغه به تاسو سرفیس ته جوړوئ. که فرض مثال زه غواړم چې دا اوس یو سرفیس جوړ کړم، تر دې ځای پورې ما جوړ کړ، ولې زه راځم دا تر دې ځای پورې جوړوم، ما سره یو مکملا ساحه جوړه نه شوله، سرفیس را سره جوړ نه شو. لکه چیرې بیا دلته راشم، مکملا سرفیس موږ تاسو سره جوړ شو. ښه دا موږ تاسو سره لاین. بل موږ تاسو سره فری هاند لاین دی را سره. فری هاند لاین نه موږ تاسو کولی شئ استفاده وکړو په دې ډول سره، په ازاد ډول سره کولی شئ تاسو ترېنه استفاده وکړئ. کولی شئ بیا د دې ښه استفاده، که چیرې وغواړئ راځئ چې یو استفاده درته ترېنه وکړم دې نه، که فرض مثال موږ تاسو داسې یو زینه جوړو یا کوم بل څه شی جوړو را سره، نو کولی شو په دې ډول سره. دا چې څنګه جوړیږي وروسته بیا یو کار درته پرې کوم، فلیټ او فلیټ افسیټ په دې ډول سره. ځینې حالاتو کې موږ تاسو داسې یو زینې جوړو، فری هاند کولی شئ په دې ډول سره فری هاند نه استفاده وکړئ. نور استفادې هم لري. انشاءالله نظر وخت به په همدې کې هم کار بیا موږ در سره وکړو چې څنګه زینه جوړیږي، څنګه نور څه شی جوړیږي. ښه دا موږ تاسو سره فری هاند لاین شو. بل موږ تاسو سره ریکټینګل دی. ریکټینګل په دوه ډوله موږ تاسو رسمولی شو، یو نظر افق ته، بل نظر محوراتو ته. نظر چې افق ته رسمیږي هغه موږ تاسو سره ریکټینګل دی، آر شارټکټ دی، د لاین شارټکټ ال دی. نو تاسو کولی شئ د ریکټینګل نه استفاده وکوئ، دلته به تاسو راشئ آر به ووهئ یا ریکټینګل باندې به کلیک وکوئ، دلته به تاسو ریکټینګل کلیک کړئ. یعنې زه غواړم چې دونه ریکټینګل جوړ کړم، کولی شئ نظر اندازې ته هم تاسو ریکټینګل جوړ کړئ. که فرض مثال زه غواړم چې 100 په 100 کې ریکټینګل جوړ کړم، 4 په 15 کې زما یو ریکټینګل پکار دی، دا موږ تاسو سره مکملا ریکټینګل جوړ شو. څنګه به جوړوئ؟ کلیک به وکوئ، یا فرض مثال زما اوس پکار دی 10 کامه به ورته ورکړئ. دلته تاسو وګورئ په دې ځای کې موږ تاسو سره میجرمنټ کې مکملا د دې اندازه ښودلی کېږي. زه ورته وایم چې 10 کامه د 15 کې ماته یو دانه ریکټینګل، دا موږ تاسو سره 10 په 15 کې یو مکملا ریکټینګل موږ تاسو سره جوړ شو. بل موږ تاسو سره نظر ابعادو ته دی. که فرض مثال وغواړم چې په ولاړ شکل سره دا خو افق ته جوړ شو موږ تاسو سره، که چیرې وغواړم چې ولاړ شکل ریکټینګل جوړ کړم دې محور او دې محور ته، یا دې محور او دې محور ته، کولی شم بیا افق ته هم جوړ کړم. نو د دې روټیټ ریکټینګل هم استفاده وکړئ. څه شی؟ روټیټ ریکټینګل. دلته به راشئ، اوس تاسو غواړئ چې کوم محور ته جوړ کړئ، زه ورته وایم چې دې محور او دې محور ته راته جوړ کړه. نو تاسو به راشئ دلته به کلیک وکړئ،
دلته به کلیک وکوئ. اوس غواړئ چې دې محور ته جوړ کړئ، داسې بره به لاړ شي. که غواړئ چې نظر افق ته جوړ کړئ، په دې ډول سره به راشي. ګورئ کله چې شین محور ځان ته غوره کړئ، په دې ډول سره شین محور یې غوره کړ که نه، او په دې ډول سره افق ته جوړ شو. که چېرې وغواړم چې دې ډول سره جوړ شي راته، اوس بره کلیک کوم. دلته به کلیک وکوئ او دلته به کلیک وکوئ. را به شو دلته یو ریکټینګل باندې بیا کلیک وکوئ. په دې ډول سره یا نظر دې محور ته غواړم، دلته به کلیک وکوئ او دلته به کلیک وکوئ. کولی شئ اندازه هم ورته ورکوئ. لکه فرض مثال زه غواړم چې دونه یو موږ او تاسو سره دې ساحه کې به رسم کړو. کولی شئ اندازه هم ورته ورکوئ. که فرض مثال موږ او تاسو وغواړو چې دا اوسونه جوړ کړم، ورته وایم چې 10 کمه ده 15 وکړي. دې اندازه 10 متره 10 به ورته ورکړئ، هلته به کلیک وکړئ، بیا به 10 ورته ورکړئ. اوس زه غواړم چې دلته څونه جوړ کړم. فرض مثال زما پکار دی 60 متره زما اوږدوالی پکار دی. دا موږ تاسو سره 10 په 60 کې جوړ شو. لومړی به تاسو کلیک وکړئ په دې ډول سره، اندازه ورته ورکړئ څونه اندازه غواړئ. فرض مثال زما 15 متره په اندازې سره پکار دی. اوس به لاړ شئ بره به انتخاب کړئ. فرض مثال زما دونه پکار دی 30 متره. مکملا به موږ تاسو سره جوړ شي. یعنې نظر ابعادو ته موږ تاسو کولی شو یو ریکټینګل جوړ کړو. سلیکشن او پاک ورترینه. بل موږ تاسو سره دی سرکل دی راسره. د سرکل له لارې نه موږ تاسو کولی شو دایره رسمه کړو. کلیک به وکړئ دایره څونه ستا مثلا شعاع پکار وي. زه ورته 60 باید د دې شعاع واوسېږي. دلته به تاسو شعاع ورته ورکوئ. صحیح دی. مثلا 50 په اندازې سره شعاع. یو وارې بل ته کلیک وکوئ، هغې نه وروسته به تاسو ورته ورکړئ 2 فرض مثال 2 په اندازې سره ما شعاع پکار دی. بل موږ تاسو سره پالیګون دی راسره. سوزلي موږ تاسو وغواړو چې رسمې کړو. دلته به کلیک وکوئ، تاسو ته پالیګون رسم شي. که غواړئ نظر ایج ته یعنې نظر کنجونو ته، فرض مثال زما پکار دی اوس دا څو ځلي دی 6 ځلي دی که نه. که فرض مثال زما 5 ځلي پکار شي، تاسو به هلته کلیک وکړئ 15 به ولیکئ او انټر به یې کوئ. اوس به موږ تاسو سره 5 ځلي رسم شي. لومړی به تاسو شی کوئ، هلته به کلیک وکوئ. فرض مثال زما 8 ځلي پکار دی، انټر او 8 ځلي به تاسو ته رسم شي. کولی شي شعاع نظر شعاع ته هم ورکوئ. که فرض مثال زما اوس پکار دی 8 ځلي زما پکار دی یا 3 ځلي مثلث زما پکار دی، 3 به ولیکئ انټر به یې کوئ. دلته بیا دفعه کلیک وکوئ 3 انټر او اوس تاسو کولی شئ چې متر ورته ورکړئ، یعنې په دې ډول سره اندازه ورته ورکړئ. یا فرض مثال زما اوس یو دانه دغه پکار دی 4 ځلي یا فرض مثال زما 9 ځلي زما پکار دی، 9 به ولیکئ. اوس تاسو کولی شئ شعاع ورته ورکړئ. څونه شعاع ورته ورکوئ؟ فرض مثال زما پکار دی 60 په اندازې سره زما شعاع پکار دی 15 مې لکه چې ورته ورکړه. فرض مثال په دې ډول سره کولی شئ تاسو د پالیګون نه استفاده وکړئ، شعاع به مرسته ورته ورکړئ. سمه ده. بله موږ سره آرک دی. د آرک د لارې نه موږ تاسو کولی شو چې قوس رسم کړو. لکه فرض مثال زما یو قوس پکار دی، دلته به کلیک وکوئ، دلته کلیک وکړئ. نور تاسو دی کرسر ته همداسې دغه ورکړئ، دوران ورکړئ. کولی شئ چې شعاع نظر شعاع ته یې هم ورکوئ. لکه فرض مثال موږ تاسو غواړو چې اوس زه ورته وایم چې 45 درجو په اندازې سره ما ته یو قوس رسم کړه، 45 درجې شول راته. یا فرض مثال په دې ډول سره زما پکار دی نظر دې محور ته، فرض مثال زما پکار دی 80 درجې په اندازې سره یو قوس زما پکار دی. موږ او تاسو به یو قوس مکمل ډول سره رسم شي. بل موږ سره دی نظر 2 نقطو ته که چیرې وغواړئ چې رسم یې کړئ. زه ورته وایم چې یو دلته شي او بل نقطه یې دلته شي، تاسو بیا قوس ورته ورکړئ. نظر ابعادو ته هم تاسو دا رسمولی شئ په دې ډول سره. سمه ده. یا کولی شئ دلته تاسو کلیک وکوئ دې محور ته، ورته چې په دې ډول سره یې که افق ته یې که راته. یا فرض مثال زما دلته پکار دی، که په ولاړ شکل سره یې غواړئ په دې ډول سره شو. یعنې کولی شو موږ تاسو یو قوس په دې ډول سره هم په ګوګل سکیچپ پروګرام کې رسم کړئ. که چیرې بیا ته دا دې سره وصل کړئ، بیا موږ تاسو سره مکملا یو سطحه جوړه شي. یا که فرض مثال ته دا دې سره وصله کړئ، یو سطحه به رسمه شي تاسو ته په دې ډول سره رسم کړئ. کولی شئ هلته مکمل ډول سره زما په خیال وصل شوی نه ده ورسره، یا هغه هلته نه ده وصل شوی. ښه کولی شئ
په دې ډول سره استفاده ترېنه وکوئ. نظر درې نقطو ته تاسو غواړئ چې یو آرک رسم کړئ، کولی شئ یو نقطه هلته، یو نقطه دلته شوله او بله نقطه تاسو کولی شئ کوم ځای کې، زه ورته وایم چې فرض مثال دونه ماته رسم کړه. هلته چې اوس ما په خیال کوم ځای کې نقطه نوی انتخاب شوه په همدې خاطر باندې. نو کولی شئ په دې ډول سره آرک نه استفاده وکوئ. شعاع هم ورته ورکولی شئ، څونه شعاع تاسو فرض مثال لینج انګل مثلا څونه انګل کې تاسو غواړئ چې رسم یې کړئ. زه ورته وایم چې فرض مثال د دې دا انګل دی اوسېږي دا مکملا دوران چې کړی دی کنه دا غټ قوس چې دی موږ تاسو ورته وایم فرض مثال زما په کار دی 270 درجو په اندازې سره. په دې ډول سره موږ سره یو قوس رسم شو. او بل موږ سره دی سرفیس. په دې ډول سره قوس هم موږ تاسو سره موجود دی چې کولی شو له دې نه هم استفاده وکړو. دا بیا موږ تاسو سره په دغه کې دی لکه فرض مثال دا قوس یعنې د دې قوس نه هم موږ تاسو استفاده کولی شو. د دې قوس او د هغې قوس فرق په دې کې دی چې دا موږ تاسو سره سرفیس جوړوي. لکه فرض مثال موږ تاسو په دې کې قوس جوړ کړ سرفیس به نه راته جوړوي، ولې که چیرې تاسو راشئ دې قوس ته پای ورته وایي، دې قوس ته پای آرک. دا فرض مثال زه غواړم چې رسم کړم قوس یعنې مکملا سطحه موږ تاسو سره تیاره جوړیږي. هلته خو به سطحه نه جوړېدله، دا ځای به دې سره وصل کړ بیا به جوړېدو، ولې که راشئ تاسو پای ته راشئ نو د پای د لنډه کولی شئ تاسو یو مکملا سطحه جوړه کړئ. فرض مثال زما په کار دی 120 درجې په نظر سره قوس موږ تاسو سره تیار سرفیس شوی قوس موږ تاسو سره جوړ شو. ښه د نن ورځې درس لپاره دغونه بس دی. انشاءالله سبا ورځ ته موږ تاسو د موف او ترڅنګ فول تر اخره پورې موږ تاسو دا خلاصو. بله ورځ زموږ د پروژې ورځ دی چې پروژه به ترسره کوو انشاءالله.